څو طلب هومره موندل دي په دا دور بلکې لا تر طلب برخه مومې بیشه د اصلو خواږه کله هغه مومې چې ویریږي د مچۍ له بده نیشه او په پیغام د بوسې سود نشي خوشحاله که زما په خوله مین یې رانږدې شه حمیم صاحب ته بلنه وکړو شعر راته ووایه. اول شعر زه ووایم. مهرباني. نو په اجازه مو دا شعر ده هغه کاروان صاحب خبره وایي د غرم شاعر ده او نو ماحول خو تیار جوړ ده. دا غزل ده عزیزي صاحب. په یرو بدل وم تا چې را نظر که په یرو بدل وم تا چې را نظر که نور دې څه وکړل خو باد دې را خبر که نور دې څه وکړل خو باد دې را خبر د صنم باڼه زما زړه دا انصاف و د صنم باڼه زما زړه دا انصاف و عشقه دا دې ورته یو هغه لښکر که او نن چې یار نشته او نه د وصال تمه د خدای جار شم څومره ژر یې مازدیګر که ته چې لاړې بیا هېڅوک زړه ته را نغلل بیا هېڅوک زړه ته را نغلل بند دې ځان پسې له هغې خوا نه ورکړه او اخري بیت دی چې دواړه سترګې درویزګرې کچکولګرې ما ټک ټک د هر حسین د زړګي درکړه. اوس هم زما او ستا د مینې ذکر اوس هم زما او ستا د مینې ذکر کله ناکله په ګودر کېږي او ما سره وایي شپه به د مینې په کیسه تېروو نورې خبرې به سهر کېږي او زما صابره ستا د مینې په نوم ما سره هره ورځ شر کېږي. فریاد صاحب اوس ترنم اورو شعر راته وایه ډیپلومه ده. ترنم به واورو ترنم اخر کې وانه ورو ترنم به اخر ته مولانا صاحب بشیر مولانا صاحب ته د مولانا صاحب په یو بیت باندې بلنه ورکومه ما به مستقل راغواړم بل چې په زمین کې نه راځم وای بیا وای اوس مې په بل چې په نوبت کې را اوس به دی بل په نوبت کې راغواړم اخبار بعد د کاروان صاحب په یو بیت بلنه درکوم به حساب کاروان صاحب وایي چېرته ورک یې د انځر ګرځنده ګله نه د پاڼې باد راوړي نه د وږمې ډېر ښه مولانا دوه درې بیتونه دي رایاد شول هغه به ووایم بیا ګونګی ستا د کوڅې مخ ته ولاړ یم بیا ګونګی ستا د کوڅې مخ ته ولاړ یم تماشه د تماشې مخ ته ولاړ یم ستا په سترګو کې ځان دوه راته ښکاري ستا په سترګو کې ځان دوه راته ښکاري که د ماتې آینې مخ ته ولاړ یم او تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی اوس د خپلې حافظې مخ ته ولاړ یم. یو غزل دی وایي دا کوڅې بې تا داسې دی لکه بې سا داسې دا کوڅې بې تا داسې دی لکه بې سا داسې زه کله په ډک ښار کې نه ومه تنها داسې بل دې څراغونه خو بل دې څراغونه خو نه کوي رڼا داسې بې له تا بې مینې دی ژوند لکه ګناه داسې زړه د خاموشۍ خوراک شور داسې غوغا داسې ستا د تن خوشبو راوړي ستا د تن خوشبو راوړي ناسې چې هوا داسې شپه شمال او ستا ښکالو زړه مې په درزا داسې ویښ مې شو ویده حواس ویښ مې شو ویده حواس چا وخندل چا داسې چا وخندل چا داسې ستا نامه څوک اخلي بیا زه یم ورخطا داسې لا هم مروره لا هم مروره لا هم مروره هو دې لکه نا داسې لا هم مروره هو دې لکه نا داسې او بیا بهیر ته مسکه شه بیا یې کړه په خوله داسې. درمل صاحب وایي وږم په قفس کې د ګلشن احساسوم وږم په قفس کې د ګلشن احساسوم وایي وره غربته زه وطن احساسوم یم خو لکه نه چې یم کانې ګوره د عشق نشته خو خوشبویې د بدن احساسوم هیڅ څوک اخته مشه د حساس فکر په شر غم سبا پیښیږي زه یې نن احساسوم
مولانا صاحب بلنه درله فقط یو دوه بیت را سره دي هغه به ستاسو په حضور کې پیش کړم. ارشاد مهرباني. د مورکۍ د بیلتانه د درد پټۍ دي د مورکۍ د بیلتانه د درد پټۍ دي خدایه ما اخلې له چا د ماما سترګې او چې راوګوري دا ټوله نړۍ چې راوګوري دا ټوله نړۍ راکړي دې زما ټوله دنیا د یو چا سترګې او د وطن او د ملت په غم کې ستړیا د وطن او د ملت په غم کې ستړیا شړندې تابان د شړندې د بلا سترګې او زه به اوس عزیزي صاحب ته د عمان نیازي په یو غزل باندې بلنه دا خو به تر شعر بلنه خوند وکړي. څو بیتونه دي د عمان نیازي مطلع یې په ذهن ته راغله خو ډېر خوند به وکړي چې بلا دې واخلم زما تمه وه چې ته به راځې بلا دې واخلم زما تمه وه چې ته به راځې په چادري کې به رانغاړې زما پرې لاسونه او لوښي مې نشته ماشومان مې اوبوم په لپو لوښي مې نشته ماشومان مې اوبوم په لپو سترګې دې ووځه زولنې که به مې خورې لاسونه او د مسافرو به و غرونه وطنونه تر منځ زما و ستا تر منځ ولاړ د پنجرې لاسونه زما و تا تر منځ ولاړ د پنجرې لاسونه او ما نه هغه د په یاد شي چې په ټول کلي کې یوازې نه و د جماعت د منارې لاسونه عزیزي صاحب درشان یو شعر دا وایي هیڅ منحصر تر آخرت او تر دنیا نه ده هیڅ منحصر تر آخرت او تر دنیا نه ده عشق د خدای نور ده عشق روا یا ناروا نه ده حال می د بل په ژبه شوی له جانانه ده حال می د بل په ژبه شوی له جانانه ده الله تعالی په انسان څونه مهربانه او ما خو خوله یې د هغې پر لونګین ټټر د هغې پر لونګین ټټر زه څنګه ووایم چې هر ښکلی ناځوانه دی او یار چې ژوندی وي تر مرګي په غیرت غواړه یار چې ژوندی وي تر مرګي په غیرت غواړه عشق فقر نه دی چا ټول کړی په ژړا نه دی یار چې ژوندی وي تر مرګي په غیرت غواړه عشق فقر نه دی چا ټول کړی په ژړا نه دی او په شاعرانو رب د نجونو غېږ اسانه کړي په شاعرانو رب د نجونو غېږ اسانه کړي نقیب احمد عزیزي هم ترې مستثنا نه ده وایي له خپل زړه مې د یار د غېږې تمه را پیدا شوه هوا خو هم ادم ته له ادمه را پیدا شوه بس دا چې زه خفه وم په ما ګرانه او ته راغلې همدغه خوشحالي هم ستا له غمه را پیدا شوه او بل بیت مې اوس یې د تاخیر کې بیا درته ډالۍ فریاد صاحب ته بلنه ورکوي زه ترنم درویش دروني نصاب ناوري خو بیا هم کوه خیال الله خیال خبره وانوري ناوري دا د مینې راز د چې دیوال خبره وانوري دا د مینې راز د چې دیوال راشي جانان راشي ماته ووایي چې څنګه راشي جانان راشي ماته ووایي چې څنګه زه چې ورته وایم خپل حال
الحال خبر وانوري دا د مینې راز د چې دیوال خبر وانوري ناوري خو بیا هم کوه خیال هسې به ژوندی وي مګر څه به یې ژوندی ګڼې هسې به ژوندی وي مګر څه به یې ژوندی ګڼې څوک چې د خپل یار له خولې په کال الکال خبره وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانوري ناوري خو بیا هم کوه خیال خوار دی درویش او دغسې به خوار پاتې وي خوار دی درویش او دغسې به خوار پاتې وي څو چې پښتانه د لوی خوشحال خبره وانوري څو چې پښتانه د لوی خوشحال خبره وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانوري ناوري خو بیا هم کوه خیال الخیال خبره وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانوري